جمیل قادری وروره د طالبانو مشرانو چې په حصل کې طالبان وي که نه هغې ته چې په رسنیو کې هر څومره څوک خیاطوب وکړي هر څومره ته څوک ځای مهربانه بې ځایه بیلچه ووایي قسم د تخم چې د دغه مشرانو دغه طالبانو دغه خیاطانو دغه بې ځایه چې ورته بیلچه وایي د 2023 کال طالبان قسم د تخم چې بدې را دي یعنې زه راته هغه خبرې کوم چې زه خپله کابل افغانستان کابل جان ته تللی وم ما د طالبانو مشرانو نه خبرې اورېدلي د رئیسانو نه هغه خبرې تا سره شریکوم او نور افغانانو سره هم شریکوم یعنې نن 20 روژه 2015 کال قادري وروره ته په بلجیم هېواد کې وي یا ولېږل شو یا ډیپورټ شو یا خپله لاړې افغانستان ته پټګی دې راغسې په سر باندې تړلی سې مهربانه او میک د سره دی مره چا لور پرېږده مره چا زوی پرېږده مره سپینګیری پرېږده مره ځوان پرېږده او سې مهربانه هر شي یو حدود یې معلوم وي نه زما په قبر کې اشرف غني صاحب څملي او نه زما ستا په قبر کې ملا صاحب خیبت الله صاحب څملي خدای ته به موږ جواب ورکوو ګورئ یعنې زه ته هغه خبرې کوم چې حقیقت درته ویم دې طالبانو ته دا معلومات کېږي چې دا قادري ورور چې نن یې پټګۍ په سر کړی پرون نیکټۍ والې وه که سبا دغه د اسلامي امارات طالبان ختم شو دا بیا دا پټګۍ لرې کوي او بیا نیکټۍ ووایي په دې باندې دا 15 کاله دا شیان ازمه شوي دي او هر نظام ته چې چا چپړستوب کړی دی خیاطوب یې کړی همدغه خلکو دغه نظام تباه کړی او برباد کړی دی په دغه نظامونو کې ورنوتي دي نو ګوره دغه جمهوریت سقوط کېدو د سقوط کېدو نه یو ورځ مخکې که دغه حیاتانو ته د ویلې چې جمهوریت ته حیاتي کوله بې ځایه چې سې مهربانه دا جمهوریت سبا سقوط کېږي هم د سره یې نه منله او اوس هم جمهوریت نشته دی مګر ته اوس هم چې په جمهوریت باندې نیوکه وکړي دا خیاطانې دلته وروره په اروپا کې ناست دي ستا مور ستا خور ستا ښځه ستا تا ته کنځلې او تا ته بدې ردې وایي حالانکې هغه نیوکې به سالمه نیوکه وي او همداسې دغه د 2020 کال طالبان چې دلته په دې اروپا کې دي سې مهربانه چې هم په طالبانو په نظام باندې معمولي غونډه کې نیوکه وکړه سالمه نیوکه دې پرې وکړه تا ته کنځلې بدې ردې تا د اسلام نه وباسي زه خپله د طالبانو مشرانو سره ناست قسم د خرم ما یو دي کې پټګۍ په سر کو کله چې جنرال موبیل صاحب کور ته تلم په کابل کې نو ما پټګۍ د طالبانو د وجه نه ووالې وحید الله ورور جبار خیر وحید الله جبار خیر ورور چې په فرانسه کې ټولې ښه پېژنې هغه راته ټلیفون کو نور راته ټلیفون کوي ته په دې کورتۍ او په جامو کې همدغه یو رقم د ویډیوګانې کې پټګۍ په سر کا نو ما پټګۍ په سر کو جنرال موبیل صاحب سره لاړم ماته ورسره ویډیو ډکه کړه چې زه د وزیر صاحب سره په موټر کې کېناستم موږ لوګر ته تلو پروګرام ته وزیر صاحب راته ولې د پټګۍ په سر کړې هغه دا فکر وکړو چې زموږ د وجې په سر کړې ما ورته نه دغه شان ته ما مرګړو ما ته ټلیفون کوه هماغلته مې پټګۍ په هماغه موټر کې کېښودو هغه پروګرام ته چې لاړو هم زما پټګۍ نشته دی په سر او چې بیا زما پټګۍ چا په سر نه دی لیدلې نو خبره دا ده چې ګوره هغه من ګوري هغه انسانان دي طالبان زناور نه دي مشران دي پوی خلک پکې شته هغه خلک پیژني تجربه شوې ده ډېر عمر خلک پکې دي په دې نظامونو کې وخت تېر کړی که اوس هغې دپاره موږ بې ځایه خیاطوب وکړو بې ځایه سې مهربانه هغې دپاره بیلچه وو بیل پېژندل کېږي هر څه حقیقت او نحقیقت معلومېږي وروره ورشه په افغانستان کې د مشرانو سره کښېنه څنګه چې زه ناست یم ما سره په تعلیم خبره کړې په نورو شیانو ما سره خبره کړې دا خلک د دې زما د خبرو شهیدان دي دغه مبین صاحب دغه حاجي صاحب پیدا محمد دغه نور طالبان چې په وزارت داخله کې مې څنګه خبرې وکړي رئیسانو صاحبانو سره مې څنګه خبره وکړي په خپله یې راته وویل قسم دی چې وایي تاسې په موږ باندې نیوکې وکړئ وایي موږ خوشحالېږو ستاسې په نیوکو باندې پاچا صاحب کاموال په دغه الفاظو کې بیا راته نه ویلې که دا روژې میاشته که دا ته دروغ وایم وایي موږ په خیاطوب باندې خفه کېږو چې په موږ باندې صبر وایي موږ هم انسانان یو غلطي رانه کېږي نو باید د اصلاح لپاره نیوکې وشي نو خبره دا ده چې خدای ته ګوره وروره لږ په قلاره کښېنه د دې میک نه او د دې ټیک ټاک او د دې رسنیو نه د خلکو ړه تور کړو نو خیاطوب چې دی هغه هېڅ په درد نه خوري حقیقت دې ولس ته باید وویل شي نو دغه افغانان مه سپکوه او مزان ډېر سپکوه وروره تل یې هلته په قلاره روانې سې مهربانه زه پوهېږم که بله ورځ دا نظام لاړی ستا غوندې به ډېرې غټو غټو ګیري به وي پټګي به وي سې مهر هغه به یې بیا یو شی هم نه وي بیا به په جمهوریت کې ځان یو ځای کړي خدای په امان